السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن به سورة توبه آیت نمبر 2 بوایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي او الله دې عمل کولو توفیق هم راکړي. آمین. د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم طرفنا کافرو د پاره د براءت اعلان دی چې تاسو به نور دی جزیرة العرب نه وځئ یا به ایمان وروړئ او یا اوس هغې ته تفصیل د هغې خبرې چې تاسو ته 4 میاشتې وخت درکولی کېږي. دغه 4 میاشتې به تاسو په دې 4 میاشتو کې دا وطن او دا علاقه به پرېږدئ یا به ایمان راوړئ. که ایمان راوړئ خو تاسو بیا اوسېدی شئ، بیا تاسو مال ځان حیا هر څه محفوظ شو بیا، او یا به بیا د علاقې نه وځئ ځکه دې علاقې کې نور کافر اوسېدلی نه شي. هغې باره کې بیان دی چې فسیحو بس ګرځئ تاسو وګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې 4 اشهرین 4 میاشتې، یعنې په دې ځمکه کې په دې مکې کې او په عربو کې جزیرة العرب کې د دغه علاقې کې تاسو 4 میاشتې وخت تېرولی شئ. خو والمو او پوه شئ انکم چې بشکه تاسو غیر معجز الله تاسو الله ته شکست نشئ ورکولی. یعنې دا دې د وجې نه چې کنې مسلمانان یا فارغ نه دي یا طاقت یې نشته یا تاسو ویستلی اوس نشي دا 4 میاشتو کې در تاسو ته اوزګار نه دي، نه دا وجه نه ده. تاسو کې طاقت نشته او تاسو مسلمانان اوس حصارولی نشي، د الله قوت ته د الله طاقت ته تاسو مقابله نشي کولی. دا صرف تاسو سره یو احسان دی د الله تعالی طرف نه، او تاسو هغه معاهدې زړې چې کومې دي هغو خلکو سره خاص کر چې معاهدې شوي وي خو وخت مقرر نه و، هغې ته 4 میاشتې ورکړلی شي. 4 میاشتو کې به تاسو دا علاقه پرېږدئ. ها چې کومو خلکو سره د 4 میاشتو نه زیاته معاهدې زمانه پاتې وه هغوی ته همغه وخت و. مخکې راځي انشاءالله یو خبرې باندې تاسو به انشاءالله پوهیږئ چې کله تفصیلي واورئ. خو چې چا سره د معاهدې وخت مقرر نه و نو 4 میاشتې هغوی ته ټایم مقرر شو، یا چا سره معاهدې نه وي هغې ته هم 4 میاشتې دي. په دې 4 میاشتو کې به تاسو وځئ او بیا الله فرمایي چې وان الله بشک الله تعالی مخزي رسوا کوونکی دی. خزیون شرمندګي ته ویل کېږي، شرمنده کوونکی دی، رسوا کوونکی دی. الکافرین کافرو لره دا څومره لویه د دوی بېزتي ده چې ټول عمر یې دلته بادشاهي وکړله او چودراهټ یې و د دوی او ملکي وه مشروالي وه. اوس دې حد ته راورسېدل چې اول شکست وخوړل، بیا مکې کې په خپلې طریقې باندې حج کولو بیا هغې نه منې کړلی شول. اوس ورته وایي چې اوس به وځئ دا علاقه به تاسو پرېږدئ، یا به مسلمانان کېږئ، اسلام به قبلوئ، ایمان به راوړئ. که ایمان هم راوړو خو بس بیا خو ټیک شو، بیا خو تاسو هم دغسې یې لکه څنګه چې نور مسلمانان دي، نو بیا به تاسو دلته هم تاسو دپاره امن دی او جنت ته به هم ځئ تاسو. او که ایمان هم را نه وړو نو بیا تاسو کافر یې، تاسو ته په مکې کې او په دې حجاز کې او په دې عربو کې تاسو ته د اوسېدو حق نشته، د کومه چې د حرم علاقه ده دې نه به تاسو وځئ. بیا فسیحو بس ګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې 4 اشهر میاشتې 4 میاشتې تاسو ګرځېدی شئ په دې کې، یعنې تاسو دپاره 4 میاشتې ټایم دی. وعلمو او پوه شئ انکم چې بشکه تاسو غیر معجز الله نشي عاجز کولی الله لره. یعنې دا 4 میاشتې دې وجې نه دي چې کنې مسلمانان یا الله تاسو ته اوزګار نه دی، نه دا تاسو دپاره تاسو سره یو ښېګړه ده 4 میاشتې درکړي چې خپل بور یا بشته ګول کوي او وځئ. وان الله او بشک الله تعالی مخزي الکافرین رسوا کوونکی د کافرو دی.